الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الملعون اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا وعن أعدائه حجابا مسدودا وعلى آله وصحبه وسلم. عزتمند دا درود شریف وایي، محبت سره درود شریف وایي، تیز وایي چې ټول زه اورم. الله به کوم خوشاله که دلته زمونږ استاد راجمه دا زمونږ کشر د مولانا جهانزیب صاحب د داستربندۍ په سلسله کې موږ را یوځای شوي یو. خبرې به د علماو باره کې کوو چې دوی ته د علم الله رب العزت ورکړی دی، د علم څه څیز دی، د علم فرایض څه دي، د طالبۍ نه مخکې د ژوند څنګه و، اوس یې پټکي په سر که اوس بیا زندګي څنګه وي. خو کرم چې تاسو ته یو تبلیغي کاکا ودرېږي او تاسو ته وایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبي، یا راته یو عالم ووایي یا اسې یو کس وي هغه تاسو ته څه خبرې کوي او مخکې دا آیات مبارک ووایي، نو تاسو باندې درود شریف ویل دا ضروري دي. هغې باندې خبرې نه کوم چې درود شریف په ټول عمر کې یو ځل ویل فرض دی او واجب دی او سنت دی او مستحب دی او حرام، هغه ډېر خبرې هغه پکې نه کوم. صرف دومره راته ویم چې د چا د پیغمبر علیه السلام سره عشق وي، محبت وي، د پیغمبر علیه السلام محبت د زړه پردو ته وردننه شوي، نو پیغمبر علیه السلام باندې به درود شریف وایي، ډېر ډېر به وایي، شوق سره به وایي، مینې سره به وایي، محبت سره به وایي. او دا ردی تقاضم ده، مونږ مسلمانان یو، زمونږ د ایمان دا جز دی چې مونږ خپل پیغمبر سره محبت وکړو. که پیغمبر علیه السلام سره چا محبت د هغه د خپل اولاد او د مور پلار او د خپلو بچو نه زیات نه وي، نو دا سړی مسلمان هم نه دی. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې د کافرانو مشرکانو دا عادت و چې دا مسلمانان صحابه کرام او نبی علیه السلام ځان ته په یو طریقه باندې پاتې راولي، ځان ته یې کچه کړي. یو ځل ابو جهل او د هغه ملګري ناست و داسې محفل کې، یو سوالګر راغی، وي خیر راکړه، خدای مو بخښه، زمونږ د کورونو ته دا طالبان راځي، دوی وظیفه غواړي، وظیفه راوړئ، خدای مو بخښه. عائشه رضی الله تعالی عنها ته چې به کله څوک سوالګر راغی ورته ویې خیر راکړه، خدای دې وبخښه، عائشې رضی الله تعالی عنها به ورله څه ورم کړل او بیا به ورته ویې تا دې الله وبخي. نو یو ځل دې چا تپوس وکړو چې تا کره سوالګري راشي نو ته ورته دعا م وکړي او څه ورله ورم کړي، دا ولې؟ عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي، وایي دا سوالګر چې کله ما نه سوال کوي نو ما لا څه ورکړي نه وي او مخکې ما ته دعا وکړي، نو وایي زه چې دا څه ورکومه نو دا په دې ورکم چې د ما نه سوال وکړو، دعا ورته په دې وکړم چې ما ته مخکې دعا کړې ده چې د هغه دعا په بدله کې ورته دعا وکړم، هسې نه د هغه دعا په بدله کې زما دا ورکړه دا چېرته ختمه نه شي چې دا مې د الله په دربار کې جمع شي.
نو دا سوالګر راغی ابو جهل دغه ملګري ناست وي خیر راکړه خدای مو بخښه دی ابو جهل او د مرګرو ولیدل چې هغه د کلری علي رضی الله تعالی عنہ ولاړو ورته وی سوالګر لاړ شو هغه نوجوان چې ولاړ دی هغه نه خیر وغواړه د دوی ځل کې دو چې صحابه کرام غریبانانو مسکینانو فقراو سبو سرنی کچا بشي دا سوالګر لاړ علي رضی الله تعالی عنہ ته سوال وکړ چې سوال راکړه خدای دې وبخښه علي رضی الله تعالی عنہ چې دغه ټیم وکتل نو سره یو کجوره و نو سره یو درهم او یو دینار او چې دې سوالګر له ور کړی وي سی اوی او دلې په دې لاس باندې چوپ کړ او ورته وی دا لاس باندې کولاوي ترسو چې هغه زه ته تلې نه چې چا مال راولېګلی کوم کسانو چې مال راولېګلی لال شو دا غوي مس کې ودرېګو لاس ال تکولوګه دا سوالګر راغی څنګه چې دا غوي په مس کې دا سه لاس کولوګه لاس کې یو ډیره مزیدار قیمتي ملغلره و ابو جهل او دغه مرګري حیران شو چې علي رضی الله تعالی عنہ ته ګوره دی مسکین فقیر ته ګوره نن سبا خلک دا کم چې دا ملکانانی او دا خانانی ساسو د علاقه کې خدای اربابان ډیر دي کنه دوی ته د مولیان طالبان دا تاسو غپ ښکاری د بسم الله الرحمن الرحیم معنا بنور دی او د مولیانو تسبح ښکاری قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری قدر گل بلبل شناست قدر عنبر عنبری پښتانه وی د زر قدر دا په زرګر باندې وي او د لال جواهرات او خرد دا خو غسلی پیژنې چې څوک د کانو کاروبار کوي تاسو کې د علم قدر نه وي تاسو کې د پټکی قدر نه وي او د ګيري قدر نه وي نو د نه وي ناس او د تاسو د ناس ته دام تاسو کمال نه دی ګوره که یو بابا وي یا یو ولک وي یا یو سپینګری وي چې دا زما کمال د کې ناسم دره د کمال نه دی ای سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده دا نیک بختی د الله چې تعالی الله دا نیک بختی درکړي د تی کې نوړي دلته کې قال الله قال الرسول تجرین اوري ما جګر ماسپهین راغلي 12 بجې تر اوسه پورې تناس دي بزور بازو نیس دا د لاس په زور نشي حاصلولی تا نه بخشد خدای بخشنده دا ته چاله ورکول نشي الله غواړي چې څوک خپل خبره تکینی الله غواړي خپل خبره تکینی خپل کلام تکینی دا الله رب العزت د ذکر توفیق ورکړي د قران د تلاوت توفیق ورکړي د عالمانو د تبلیغیانو د نیکانو خلکو د اوریدو د خبرو د اوریدو توفیق ورکړي دا د الله مهرباني وي الحمدلله په دې باندې نو دې رزل وی چیرې علي رضی الله تعالی عنہ بکچشي نو دا ابو جهل او دا مرګري علي رضی الله تعالی عنہ ته وتوی اے علي تا ته دادونه قیمتي ملغره تاسو سره د کم جنراله علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي کله چې دا سوالګر تاسو ما تراولېګو او د ما نه خیر وغوښته نو ما سره اسم نو چې ما دې سوالګر لور کړی وي ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف او هغه مې رده په دې لاس باندې چوب کو دا د هغه درود شریف برکت ته چې الله جل شانه به قیمتي ملغره پیدا کړ دا کوم راوی چې دا حدیث مبارک او دا واقعا نقل کړی دا هغه وی ابو جهل سره چې کوم مرګري راغلی وای کې دریو کسانو ایمان وروړو صرف په درود شریف باندې او ته چې یو ځل پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف پیغمبر علیه السلام فرمایي من صلی علیه مره واحده صلی الله علیه 10 مرات چې ما باندې یو ځل درود شریف وي الله رب العزت هغه باندې لس رحمت راوري نو ګوره الله جل شانه باندې رحمت راوري او بل دا درود شریف فضیلت څنګه دی د آدم علیه السلام نو ورته عیسی علیه السلام پورې 1,40,000 کم زیات پیغمبران راغلي دي د چا بارکم د یو پیغمبر بارکم الله جل شانه داس نه دي فرمایلی چې به درود شریف وي او فرشتي به درود شریف وي او ټول انسانات ان الله بشک الله جل شانه وملائکته د الله فرشتي يصلون على النبي او يجرين درود شریف وي نبی علیہ السلام باندې یا ایو الذين امنوا اے مؤمنانو صلوا عليه وسلموا تسلیما تاسو په درود شریف وای ګوره ته چې درود شریف وای ستا مشابهت الله رب العزت او فرشتو سره کیږي څومره لوی مکان دی څومره لوی مقام دی څومره لوی حیثیت دی نو درود شریف پیغمبر علیه السلام باندې وای ډیر وای دی درود شریف د برکت به الله رب العزت ستا په دې چهره کې نورانیت پیدا کی ستا بدن کې به الله جل شانه یو خوند او لذت او نور پیدا کی چې خلکو ته ډیر الله جل شانه فیض او
ډېر فایده به الله جل شانو خلکو ته رسي. نو علم دا د الله رب العزت صفت دی. دا الله رب العزت په صفتي نومونو کې یو نوم علیم دی. نو الله جل شانه علیم بذات الصدور دی، د زړه په رازونو پوهی دی. نو علم دا صفت د الله جل شانه دی او الله رب العزت هغه خپل صفت هغه چاته ورکوي چې د الله خوښ شي. قرآن کې الله جل شانه فرمایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. مخکې د دین الله جل شانه فرمایي چې الله جل شانه پوهه ورکوي هغه چاته چې الله غواړي. یؤت الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. او چاته چې پوهه د علم ورکړل شوه، پوهه د حدیث ورکړل شوه، د قرآن ورکړل شوه، فقد اوتی خیرا کثیرا، دې کس ته په تحقیق سره ورکړل شو خیر کثیر. یو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پاره خیر کثیر لفظ ذکر شوی دی، انا اعطیناک الکوثر. اخوا د کوثر کې 19 تفسیرونه علماء کړي دي چې کوثر نه مراد هغه کوثر دی چې هغه ای باندې بچرینو یو زبردست تلو بوي، د اسمان د ستورو برابر باغی باندې اب خوري ګلاسونو پراتی، د سرو زرو ګلاسونو بوي، د سپینو زرو بوي، د شیشې بوي سره زر به چلوي، د شیشې بوي سپین زر به چلوي، د سرو زرو بوي سپین زر به چلوي، د سپینو زرو بوي سره زر به چلوي. دا سجرینو ګلاسونو به پراتی وي. نبی علیه الصلاة والسلام به په خپلو لاسونو مبارکو راډکوي او چا چې د دنیا کې د الله د احکاماتو د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو مطابق زندگی تېره کړې ده، نبی علیه الصلاة والسلام به ولې دغې نه اوبه ورکوي. الله رب العزت زمونږ هم نصیبه پکې وکړي. دقه کې به بعضې خلک داسې وي چې نبی علیه الصلاة والسلام به په خپلو لپو مبارکو اوبه راخلي او هغه به ورکوي. نو دغه دی کې بعضې عالمان وایي د دغې نه مراد دغه کوثر دی، بعضې عالمان فرمایي د دغه کوثر نه مراد د دنیا خیر دی، بعضې فرمایي د آخرت خیر دی. خو جامع معنی چې کومه ده په دغه معنی کې د دنیا او د آخرت ټول خیر موجود دی. نو دغه دی کې د پیغمبر علیه السلام دپاره الله جل شانو فرمایي چې محبوبه موږ ته خیر کثیر درکړی دی. دې دی کې الله جل شانو د عالم باره کې فرمایي چاته چې د قرآن علم ورکړلی شي نو ده ته خیر کثیر ورکړلی شي. دا وجه چې علم دا ډېر لوی صفت دی او لوی د کمال سیز دی. د دې علم د برکته الله جل شانو خلق د کفر د تیارونه وباسي، د ایمان رڼا ته راولي. الله جل شانو د جهالت د تیارونه خلق وباسي او د هدایت رڼا ته راولي. او علم جانزیب مولوی صاحب مخکې که تاسو ورته هر څه وي خو هغه وخت کې جانزیب او اوس جانزیب مولوی صاحب شو. دا پټکي چې کله شاګرد په سر کړي که نه نو دغه مخکې هر څنګه زندګي تېرول هغه بل شانتي و، اوس چې دی زندګي تېروي نو دی به په احتیاط زندګي تېروي. ځکه چې مخکې دته نسبت د علم نه کېده، اوس ورته نسبت د علم کېږي. مخکې که د عامه خبره کوله، اوس چې دی کومه خبره کوي هغه به کتاب ګوري، د کتاب نه به یې کوي. په کومه مسله چې نه پوهېږي د خپل استاد نه به تپوس کوي، د ځان نه به مسله هم نه کوي. هر یو قدم به په احتیاط باندې اخلي. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي، پل غلط پل رمک د بې حسابه. اوس به چې قدم اخلي نو په احتیاط به اخلي. دا پټکې چې تا ته بچي موږ په سر کې داره دی د وجې نه چې زمونږ په تا اعتماد دی، ته به د خلکو د عزت خیال ساتي، ته به د خلکو د شرافت خیال ساتي، ته به د خلکو د عقیدو د صالح کولو خیال ساتي. د کومو خلکو چې الله سره ربط ختم شوي دي، نسبت ختم شوي دي، هغه ربط نسبت تعلق هغه به جوړاوي، هغه به ټیک کې. زما دپاره به د عزت ذریعه ګرځي، زما په دې پټکي به داغ نه لګي. خلک به سبا دا وایي چې د استادان داسې، زه ستا استاد ما به نه شرمې. نورو استادانو تاسو ته به بل شان خبرې کړي، زه راته د ده متعلق خبرې کوم. دا زما شاګرد ما ته یې پته لګي. څنګه چې د ده د مور پلار او خاندان دپاره نن د خوشحالۍ مقام دی، داسې موږ هم نن خوشحاله یو چې زموږ روحاني اولاد الله جل شانه دومره چې هغه به د خلکو د اصلاح کار کوي. دا یو لوی سعادت دی او علم الله جل شانه هر چاته نه ورکوي. امام شافعي رحمه الله لوی عالم دی، د مسلک امام دی. خپل استاد وکیع ته یو ځل راغی ورته یې ویجي زما حافظه کمزورې شوې ده، ما ته څه وظیفه راکړه.
هغه استاد به څه وایي دی هغه یو شاعر چې دی نو هغه په شعرونو کې ذکر کړی دی شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصاني على ترك المعاصي فإن العلم فضل من إله وفضل الله لا يعطى لعاصي. شکوت الی وکیع سوء حفظ امام شافعي صاحب وی ما شکایت وکړ خپل استاد وکیع ته د خراب حافظي چې سر حضرت مبارک صاحب پیر صاحب مولوی صاحب زما حافظه کمزور شوی ده فاوصاني على ترك المعاصي ما ته وصیت وکړ چې ګناهونه پرېږده فإن العلم فضل من إله پس بشک علم دا د الله فضل دی وفضل الله لا يعطى لعاصي او دا الله فضل دا ګناهګار ته نشي ورکول کېدی ګناهونه پرېږده اصلاح د خپل ځانو که چې الله علم درکړي الله د خپل صفت پیدا کوي د هغې دپاره ځان برابر کا نو دا ډېر دا وی هسې ابتدا د علم هر سړی کولی شي خو ګرانه علم سر ته رسول لویه خبره ده ډېر خلک علم شروع کړي منځ کې پرېږدي دا علم څنګه چې د سکول دپاره مونږ خپل بچي لیږو چې یو ورځ زما بچي سکول ته لاړ نشي مور هم ورته غوسه کوي پلار هم پرې راځي رور هم پرې راځي ستا دا بچي چې ته مدرسې ته لا نه ړه جومات ته لا نه ړه تا ورته دغه شانتې غوسه کړې ده د سکول دپاره پیسو نه خرچه کې زما څلور بچي دي یو پکې ورکوټ حاجي صاحب دی او درې څلورو کالو دی او دومره روان دي چې دغه نور پی دي چې یاره د ده لکه دا کم چې د سره دا خو لا بچي دي د سره عمرې حج له ځي چې دا پردي د سره لاړ شي نو هغوی سره هم د خلکو ډېر محبت وي او دا زه اکثر چې دی نو چې ته تاڼه تحصیل کې زما څه خبرې هلته دا خبرې کوم خلک وایي د جیل یارانه ډېره خوږه ده ته د مدرسې تعلق تا نه دي لیدلی تا د حرمینو تعلق نه دي لیدلی تا ته بس جیل پک جیل څه شی دی چې تا سره څوک د دې ځای نه حج یا عمرې له لاړ شي د سره وخت تېر کړي څلوېښت ورځې یا د سره څوک چې دی نو په مدرسه کې اووه اته کاله پاتې شي چې تا ته پته ولګي چې هغوی یو بل سره کم تعلق وي ضروریانو نه یو بل سره زیات مینې او محبت وي نو دغه کشر ما ته لږ زیات ګران دی او دا کشرنۍ هر چا ته زما خیال جوړه ګران دي نو هغه چې دا نور څه پیسې غواړي نو دا کشر را مخکې کوي تره بابا نه وغواړه نو ګوره دغه ماشومان در ورځې 40-50 روپۍ یو ماشوم خوري چې لږ یې خوري دا مدرسې ته چې کم تعلیم لیدلی تا چې ته پیسې ورکړي سکول ماشوم باندې څونه خرچه کوي په ده څومره کې د هر انسان په خپل ګریوان کې د سوچ خبره ده موږ ځان ته مسلمانان وایو محمدیان ځان ته وایو او پښتانه به ځان ته وایو پښتانه دا ښه مسلمانان دي الحمدلله موږ د سوچ وکړو موږ د خپلو بچو کې فرق کوو که نه کوو څومره ډفرنس دی په دې کې څومره فاصله ده په دې کې څومره فرق دی په دې کې د دې بچو ښه اصلاح ده په مور پلا واجب ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چا کله چې ماشوم شو فلیحسن اسمه وادبه دله د خشته نوم کیږدي و خشته ادب دی ورته دین وښیي چې دا ماشوم ګوره یو سړي ته موږ دا نه وایو چې سکول به مو وایې د ورلډ از نیم اف پاسبلیټي دنیا خو د ممکناتو نوم دی که نه ښه سکول هم پې ووایه خو هغې سره خشته عالم هم که خشته ډاکټر هم که او خشته عالم هم که خشته انجینیر هم که او خشته عالم هم که خشته سکول استاد هم که پرنسپل هم که هیډ ماسټر هم که لیکچرر هم که ورسره خشته عالم که دی به د خلکو اصلاح کوي معاشره به یو خشته معاشره به جوړوي چې دا خشته عالم وي ګوره که هر څومره یو سړی میډیکل کوي ډاکټر شي انجینیرینګ کوي انجینیر شي یا چې نور علمونه حاصلوي یو دی یو لوی افسر شو نو دغه ټول کسب دي صرف چې قال الله قال الرسول وي دته خلک عالم وي علم دا د لپاره دی دته به خلک عالم وي او هغه ته خلک چې نو انجینیر وي ډاکټر ورته وي لیکچرر ورته وي هغه ته څوک عالم نه وي نو هغه استاد وي چې لیکچرر شو او عالم نه دی هغه سره پلار په ادب خبره کوي چې زوی مې خفه نه شي مور ورسره په ادب خبره کوي چې زوی مې خفه نه شي او دا بچی چې ته عالم که د قرآن حافظ دی که دی به مور پلار سره په ادب خبره کوي چې مور پلار مې خفه نه شي بس دقه فرق دی او دا بچی د قیامت پر ورځ باندې چې کله الله جل شانه د پولیسرات پل سره عالم چې رواني د عالم به ودرېږي د پولیسرات پل به وي دی باندې به کونډۍ لګېدلې وي چک پوسټ به وي کم چې زناکار دی یو ځای کې به رانیول کېږي لاندې به غورځېږي کم شرابخور دی بل چک پوسټ کې به ګیرېږي لاندې به غورځېږي کم چې ناب تول کې کمی کوي یا به بل چک پوسټ کې ګیرېږي څوک د مو پلان نافرمان دی بل چک پوسټ کې هر یو چک پوسټ باندې چې کم یو کس کې کومه غلطي ده په هغې به ګیرېږي لاندې به جهنم ته غورځېږي دا عالم چې څنګه لومبي دی پولیسرات ورته ونږدې شي دی به هم ودرېږي دی به ویرېږي
دا کومې فرشتي چې مقرر دي هغوی به ورته وایي یریږه ما. الله رب العزت موږ ته حکم کړی دی چې دا عالم ودروي او ده ته وایه چې ستا څومره متعلقین دي، که خاندان والا دي که مقتدیان دي که مریدان دي که خپلوان دي که شاګردان دي ودرېږه دلته کې او ته په ګوته اشاره کوه چې ته چا باره کې اشاره کوې هغه به رضي سر نه هغه سره پورې پل صراط باندې اوړي خو به جنت ته ځي. شمېر په دې کې نشته. د حافظ دپاره 10 کسانو کوټه ده الله جل شانه مقرر کړې ده، د شهید دپاره د اویا ده، د حاجي دپاره د 40 یا 400 خاندانونو ده، او د نابالغ ماشوم دپاره د مور پلار ده، او د عالم دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که د عالم متعلقین د اسمان د ستورو برابر یو دی شفاعت کوي الله به قبلي. دا دومره لوی فضیلت دی. نو کم از کم چې موږ په خپل خاندان کې یو حافظ او یو عالم پیدا کړو. نو خبره مې دا کوله چې جهانګزیب مولوي صاحب دا اوس چې دی نو هغه شانتي انسان نه دی، دا اوس دته چې دی نو د نبوت تاج د په سر باندې کړ. د نبوت علوم د په خپل تندي باندې سجاو کړل. د ده ډېره لویه مرتبه ده چې دی کله مدرسې ته ته نو فرشتو ورته وزرې ویلولې او للبرکتې د برکت دپاره چې زمونږ دا وزرې د برکت ډکې شي. او ګوره د قیامت ورځ دا مونږ منو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 بهقي کې عن 50 راغلي 50 سوالونو تپوس پکېږي. د انسان قدم به نه وړاندې کېږي نه به رستو کېږي د قیامت په ورځ. هر سړی به بربڼ وي، خپې بلخپې به وي، ناسونته به وي، سرتور سر به وي، او څنګه چې په جاجر کې دا کارتوس یو بل سره پیوستي دقه شانتې به یو بل سره نږدې ولاړ وي. عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي اے د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا خلک به یو بل ته ګوري نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې نه، هر انسان به د بل نه داسې بې پروا وي چې بس بره به ګوري لاندې به ردي اړو د سره ګوري نه، او هر یو به دا تصور کوي جوړدار وز د جهنم دروازه نه سخت ردونه به دا سخته به ګڼي. نور به په تندي تقریبا کیلومیټر کې به دا نور راښکته شوي وي. د انسان دا قدم به نه مخکې دي نه وروستو تر څو چې د هغه نه د څلورو سوالو تپوس نه کېږي. لومبي تپوس به د څه باره کېږي؟ عن عمره، د عمر باره کې. فیما افناه، ای بنده عمر مې در کړی، عمر د څه کې توی کړی دی، څه کې تېر کړی دی، څه کې دا زندګي لو کړی ده، د دې تپوس به نه کېږي. عن شبابه فيما افناه، ځواني مې در کړې وه ای بنده را ځواني دې په څه کې زړه کړې ده، دې ته اوس سوچ پکار دی. دا ځواني په دې عمر کې داخل ده او ځان له به بیا د دې باره کې تپوس کېږي دې ځوانۍ کې څه چل شته. در جوانی تو بکردن شیوه پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار. په ځوانۍ کې توبه ایستل دا د پیغمبرانو کار دی، او وقت پیری گرگ ظالم په وخت د بوډاوالي کې زمری ظالم هم بیا زبرګي یو ګوټ کې ناست دی الله الله کوي. دغه وجه چې د بوډا د عبادت نه د ځوان عبادت یو په اویا افضل دی. پښتانه وایي که نه چې وي د شپېتو شي نو څه وایي؟ نه دا غلطه خبره ده. ښه د ویشتو نه شي، دې باندې چا یو ټکي زیات کړی د ویستو شي، د الله دین ته د ویستو شي. اوس بابا شو نو مرکز ته به ځي، مرکز ته سیروزه به لګوي، چله به لګوي، د الله دین ته د ویستو شو. اوس به په جومات کې ناست دي نو ذکر به کوي، د قرآن تلاوت به کوي، خو ملیان او طالبان به نه چیلي. دا یو قید به ورسره لګوي. ښه اکثر چې دا کور کې څوک د باګلو دلی نو په جومات کې طالبانو ته ډېر نري. نور تاسو پوهېږئ، تاسو زما په خبرو به نور ښه پوهېږئ. نو چې دا اوس بابا د سپینګیري تر د سپینګیري قدر وکړه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې زما د امت په کشرانو رحم نه کوي، من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، څوک چې زما د امت په کشرانو رحم نه کوي او په سپینګیرو دوی ته چې دی نو د محبت او د قدر نظر نه کوي، فلیس منا، دا زما امتی نه دي. د سپینګیرو قدر وکړه، الله جل شانه ته حیا ورزره دوی د سپینو ډکونه. نو د ځوانۍ عبادت دا اعلی دی. او ګوره د ځوانۍ باره کې حدیث مبارک کې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الشباب شعبة من الجنون، ځواني دا د لیونتوب یو ټوکړه ده، ځواني د لیونتوب ټوکړه ده. او بل ځای نبی علیه السلام فرمایي النساء حبائل الشیطان، ښځې د شیطان جال دی، په دې ښکار کوي، رسۍ دي د شیطان. نو دا له لیونۍ خو به دغه رسو کې ګیرېږي که نه؟ نو چې دی په دې ځوانۍ کې ځان بچ کړي نو الله جل شانه د ته لویه مرتبه ورکوي.
او دا به بچ کېږي د علم په ذریعه چې ته مرکز ته ځې ته خانقاګانو ته ځې ته چې دی نو عالمانو سره ناسته کې جومات کې ناسته کې عالمانو سره کښېنې نو الله بچ کېږي داسې خو نه بچ کېږي. او دریم تپوس به کېږي د مال باره کې دا مال مې درکړو من این اکتسبه ای بنده مال مې درکړو دا د ګټلې څنګه دي وفیما انفقه څه کې دي لګولې دي څه کې دي که ګټلې دي په حلالو دي لګولې دي په مردارو دي هم دې م تبۍ کړې ده او که نه ردې الټه دې کړې دي چې ګټلې دي په مردارو دي بیا په حجونو عمرو لځي نو دا حجونو عمرې دې م کار نه کوي په ارام کښېنه. پښتانه خبره کوي غول په متیازو مه وینځه تا چې په بوتل کې جري نو تش متیاز راغشتې دي او ماشوم غول په کټ کې کړي دي او پې وینځي نو ته وایې چې هغه مې پاک لا دې پاک کړي د دې خو یې نور شرمول وکړل نور در څه تباه کړل. کلم الناس على قدر وقولهم زمونږ علما فرمایي خلکو سره خبرې کوي نو د هغوی د سوچ مطابق ساده خبرې وکړې نو زه خو ډېر ملا نه یم ورکوټ شان چڼی یم نو ساده خبرې سره ځکه کوم. او اخري تپوس په کېږي د څه باره کې د علم باره کې ماذا عمل فيه د په دې علم ای بنده علم مې درکړی څومره عمل دې پې کړی دي تا ته 5 مسلې یاد دي تا نه به د 5 مسلو باره کې تپوس کېږي. جانزیب مولوي صاحب د بخاري شریف او مسلم شریف او ابن ماجه او ترمذي او د ابو داود شریف دا ټول به ته یاد دي په زرګونو احادیث وي او فقه وي دنه به د ټول باره کې تپوس کېږي چې تا پې څومره عمل کړی دی ما نه به زما د علم باره کې تپوس کېږي چې تا پې څومره عمل کړی دی. علم کول آسان دی عمل پې ګران دی د چټاکۍ علم سره د من عمل ضرورت دی. او عالم هم هغه چاته ویل کېږي چې څوک په خپل علم عمل کوي نو دا عالم دی چې عمل پې نه کوي نو دا خو عالم نه دی بیا دا خو بیا د عالم په جامه کې د علماو بدنامولو واله دي. لکه څنګه چې کوم سړی شرکات او بدعات کوي پیري مریدي دې دپاره کوي چې د خلکو سره لین دین برابر وي र هغوی نه په څه طریقه باندې پیسې وباسي نو دا چې د پیرې په جامه کې ټک دی غل دی. دغه شانته چې نو څوک تبلیغ په دې باندې کوي چیزي او سمګلینګ پکې کوي دا د تبلیغې په جامه کې چې نو غټ ډاکو دی دغه تبلیغیان شرموي. بهر حال بیا به چېرته مقرره شي خبرې به وکړو خو ګورې زمونږ هم دې جانزیب سره یو رشته ده ستاسو مو سره رشته ده د چا به رور وي د چا به رترز وي د چا به د ماما زوی وي د چا به زوی وي زمونږ هم ورسره رشته ده د ایمان رشته ده. دې چې نن مؤمن دی نو دا زمونږ د علم هغه رشته ده زمونږ سره د عقیدت رشته ده د محبت رشته ده د عبادت رشته ده. دې چې نن مونځ پېژني روژه پېژني حج پېژني زکات پېژني دا د څه برکت دی دا دلته کې مدرسه کې چا سره نسبت او تعلق او دا د هغې برکت دی. بهر حال خبرې ختموم دعا کوو د عالم نه د مونږ چې دی نو خلاصېدل نشته که هر ځای کې مونږ یو. زه وختي راتلم نو دوی وي یو ملګري څه خبره وکړه نو ما د هغې دپاره چې دی نو یو 2 شعرونه ولیکل وی رشته مو د ایمان او عقیدت ته کله شلیږي رشته مو د ایمان او عقیدت ته کله شلیږي دا قام مې د ازل نه تر ابده تر مولا دی او په غوږ کې د اذان نه تر مانځه د جنازې په غوږ کې د اذان نه تر مانځه د جنازې پښتون خو د زانګو نه تر لحده د مولا دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا به چې دی نو بل څوک کي نو دعا خلک په بل چا کوي بیا دعا وکړې د دعا خپل آداب دي. نبی علیه الصلاة والسلام هم دعاګانې کړي دي دعاګانې الله قبلوي او پړه کې دا راوله چې زه دا کومه دعا کوم دا به الله جل شانو قبلوي نو الله دله قبلوي او که نه ته داسې نه وي بیا الله نه قبلوي. زه به دعا کوم تاسو امین وایي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو دعا کوئ نو تاسو وجاړئ فإن لم تبکو فتباکو که جلل نشي شکل د جلا جوړ کې الله جل شانو دغه دعا قبلوي چې مخکې ته درود شریف وي وروستو پسې آمین وي یا وروستو درود شریف وي الله جل شانو دغه دعاګانې قبلوي. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الطيبين الطاهرين آمين. وآيات اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجات ديننا ودنيانا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشارق والمغارب، ونقنا من خطيئاتنا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ائتنا علما نافعا وفهما كاملا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنا. اللهم انصرنا يا خير الناصرين. اللهم افتح لنا يا خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم ارحمنا يا خير الراحمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الكافرين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم المذبذبين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا، وأتم علينا الإقامة بحرمك وحرمه إلى أن نتوفى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر والقرز والمرز والميزان. اللهم اجعلنا عندك وليا. اللهم اجعلنا عندك وليا. اللهم اجعلنا عندك وليا واجعلنا عندك زلفى وحسن مآب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله إله العالمين ذنب حال بان رحمك يا الله استار رضا محبت اطاعت معرفت حقیقت موٹولو تراوتا کی یا اللہ دبی عمر لسلام عشق و در زمنت لبردو توردن کی یا اللہ دی مرکر ہر قدم تل نکی کی خود لگی یا اللہ استار رضا محبت اطاعت من تراوتا کی اے الہ العالمین جانزیب مولوی صاحب عمر مال جان حال احوال کی برکت نازل کی یا اللہ د مور بلار د پاره د خاندان د پاره د دنیا او د آخرت د خیر ذریعہ وګرځي یا الله د خپل خاندان د پاره د رشد او هدایت ذریعہ وګرځي د دې علاقې د پاره د رشد او هدایت ذریعہ وګرځي یا الله د خپل مور بلار او زمونږ د پاره صدقه جاریه وګرځي اے الہ العالمین د خاندانونو کې عالمان پیدا کی حافظان پیدا کی ستا دین سره محبت کوونکي پیدا کی ستا دین پرچار کوونکي پیدا کی یا الله څوک چې ستا دین ته قوت ورکړي په هر جامه کې وي په هر مکان او مقام باندې ته حامی مددگار او ناصر شي یا الله د مسلمانانو مددگار شي یا الله زمونږ خاندان کې نیکان صالحان خلق پیدا کی یا الله دې علاقه کې څومره خلک وفات شوي د ټول مغفرت نصیب کی یا الله زمونږ خاندانونو کې څومره خلک بیماران دي ظاهري باطني روحاني جسماني بیماری ټول ختم کی نیک عمل د پاره شفای کامل عاجله ټول تور عطا کی
اے الہ العالمین موږ ډېر ګناهګار یو خطاکار یو یا الله دې کې عالمان دي یا الله ستا د انبیاء کرام وارثان دي د دوی د نیکو اعمالو په توفیق زموږ دعاګانې قبولې کړي یا الله دې کې سپینګري دي د سپینو ډکو نه تعالی حیا درځي الہ العالمین د دوی د سپینو ډکو په خاطر زموږ دعاګانې قبولې کړي الہ العالمین دې کې ماشومان دي مرفوع القلم دي ستا حکم متراجع نه دي یا الله د دې ماشومانو د نیک اعمال په توفیق باندې زموږ دعاګانې قبولې کړي یا الله دا ماشومان عالمان صالحان دیندار کړي د خاندان او د پلار د پاره د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي یا الله زمون کې شرک د هدایت نصیب کی اے الہ العالمین زمون مشرانو ته بدین استقامت ور عطا کی نوجوانانو ته بدین قربانی آسان کی یا الله سره حیادار کی اے الہ العالمین سمره مدارس دي هغه ته مزید قوت ور عطا کی یا الله سمره خانقاهان دي مزید قوت ور عطا کی یا الله سمره مراکز دي مزید قوت ور عطا کی یا الله سمره مساجد دي ظاهری باطنی آباد کی اے الہ العالمین موږ ډېر کمزوري یو ګناهګار یو خطاکار یو یا الله زموږ ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږي یا الله موږ ته بخښنه وکړي یا الله اوس پورې مو څومره خفه کړي هغه راته معاف کړي آینده زندګۍ کې ستا د رضا کولو توفیق را عطا کړي یا الله د پیغمبر علیه السلام شفاعت زموږ نصیب کړي اے الہ العالمین زموږ عاجزي نصیب کړي انکساري نصیب کړي ریاکارۍ نه مو وساتي حب جاه نه مو وساتي حب مال نه مو وساتي عجب پسندۍ نه مو وساتي تکبر نه مو وساتي ریاکارۍ نه مو وساتي حسد نه مو وساتي بغض نه مو وساتي یا الله زموږ ټول عاجزي نصیب کړي اے الہ العالمین موږ ته هدایت را عطا کړي یا الله زموږ د قرآن په منځ کې کوم رکاوټونه او خنډان دي ختم کړي یا الله مسلمانان د قرآن لاندې متحد او متفق کړي یا الله موږ ټول د عالمانو خادمان کړي یا الله موږ ټول د عالمانو خادمان کړي یا الله د علم په نور زموږ سینې منورې کړي د قرآن په نور زموږ سینې منورې کړي د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقو په برکت زموږ بدنونه مزین کړي اے الہ العالمین اسباب د علم مهیا کی موانع منقطع کی یا الله زموږ څومره استادان دي کوم وفات شوي دي مغفرت یې نصیب کی کوم ژوندي دي د هغوی عمرونو مال جان حال احوال کې برکتونه نازل کی یا الله زموږ څومره شاګردان دي یا الله زموږ دپاره د عزت ذریعه وګرځئ یا الله زموږ دپاره د عزت ذریعه وګرځئ یا الله زموږ دپاره د ذلت او رسوایۍ او شرمندګۍ ذریعه وګرځئ ای الہ العالمین دا واجد دی دا جلسیب دی دلته زموږ نور شاګردان دي یا الله دا ټول یا الله علم نافع دي ټولو ته ور عطا کړي اے الہ العالمین د هر قسم شرکات او بدعات او رسوماتونه زموږ مریدان شاګردان متعلقین خپلوان متعلقین د حاضر مجلس بچ اوساتي اے الہ العالمین کله چې د خپل د دین د خادمان نومونه لیکي زموږ ګناهګاران نومونه پکې ولیکي اے الہ العالمین زموږ د اواز چې کوم ځای پورې رسي یا الله چې څومره سامعین دي دا دعاګانې دا ټولو دپاره قبول او منظورې کړي اے الہ العالمین کله مرګ راولي د عزت مرګ راولي یا الله د ذلت رسوایۍ شرمندګۍ د مرګ نه م وساتي کوم بې اولاد دي هغوی ته اولاد ور عطا کړي د چا نر اولاد ارمان دی یا الله ور عطا کړي د چا زنانه اولاد ارمان دی ور عطا کړي اے الہ العالمین د چا کورونه آباد دي کورونه آباد کړي یا الله مسلمانان په نکاح کې راګیر کړي د زناګانو نه بچ کړي اے الہ العالمین مسلمانانو ته حلال مال ور عطا کړي د مردارو نه بچ کړي یا الله مسلمانانو ته حلال رزق ور عطا کړي د مردارو نه بچ کړي اے الہ العالمین زموږ د اکابرو د مشرانو انوارات تجلیات زموږ بدنونو عملونو کې ښکاره کړي اے الہ العالمین زموږ د سلسلې نقشبندي قادري چشتي سهروردي څومره پیران حضرات وفات شوي د هغوی قبرونو باندې انوارات نازل کړي یا الله د هغوی برکات موږ باندې کېښودلي کړي یا الله موږ د سلکدن د سختو نه وساتي قبر د عذاب نه م وساتي عملنامه خلاص باندې راکړي ګسله د عملنامې نه م وساتي پر صراط باندې د بلیا د بلغ به شانتي وباسي جنت الفردوس کې الہ العالمین پیغمبر علیه السلام سره ملګرتیا نصیب کړي اے الہ العالمین موږ ته جرګه کوو زموږ جرګه په خپل دربار کې قبوله کړي یا الله یو ماشوم چې مور ته ژاړي مور یې ځان ته نږدې کوي یا الله موږ ستا د یارې ټول په ژبه یا الله تا ته فریاد کوو یا الله ته خو د اویا میندو زیات محبت کوونکي یا الله موږ سره خپل محبت اظهار وکړي یا الله موږ سره موږ نه رضا شي موږ ته معرفت او حقیقت خپل را عطا کړي اے الہ العالمین څنګه ردي یو ځای کړي داسې موږ ټول حج بیت الله کې یو ځای کړي اے الہ العالمین څنګه ردي یو ځای کړي داسې د پیغمبر علیه السلام روزي مبارک د بشری کو درولېږي یا الله څنګه ردي یو ځای کړي داسې د پیغمبر علیه السلام د لاسونو مبارکونه د حوض کوثر په نصیب وفرمایي یا الله څنګه ردي یو ځای کړي داسې پیغمبر علیه السلام سره جنت الفردوس کې یو ځای کړي اے الہ العالمین کله مرګ راولي داسې حالت کې مرګ راولي چې ترانه کامل مکمل رضا یا الله داسې رضا شي چې بیا نارضا نه شي الہ العالمین د ځنکدن په وخت کې زموږ د ټولو په ژبه دا ترانه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم